ورور خبردار شه د دین ځان جوړ رښتینی مؤمن ورور خبردار قدرمنو اوریدونکو ستاسو پام راوړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د شرعي پوښتنو ځوابونو ته په همدې هیله چې دا خپرونه تر پایه پورې واورئ. زده کړه د اسلام لو فرض زده کړه د اسلام لو فرض نور کړه د تلا بس فزین ځان جوړ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د رښتیني مومن د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د رښتیني مومن خپرونه پیلوم. اوس به راشو ستاسو پیغامونو ته وګورو چې زموږ ورونو د کوم ځای نه پیغامونه پریښي او څه پوښتنې لري. السلام علیکم ګران مولوي صاحب، سلام تاسو وایم، ستاسو همکارانو ته وایم، ټول الکوزه مینوال اورېدونکو ټول ته سلامونه وایم. ګران مولوي صاحب، زه سالم احمد خوشبخت د زابل ولایت څخه تاسو ته پیغام ږدم. ګران مولوي صاحب، زما دغه پیغام دی هغه ځوانان د اوسني ځوانان یا په دې شاید اوس څوک نه معلومي چې زه ملامت یم دغه زوی چې مور پلار ډېر شراوي کړي یا زوی ته یو پلار ډېر شراوي کړي، زه پوهېږم چې همیشه د پلار د مشر زوی سره جنګونه وي، همیشه شراوي ورته کوي، همیشه د د زوی دپاره څه کول پکار دي، خو پلار بیا هم شراوي ورته کوي، دی سر نه ورسره خلاصوي، بیا هم سر یې ټیټ اچولي هر څه ورته وایي، خو اخر دغه زموږ د مشر ورور بیخي نفس تنګ شو. آیا په دې کې د زموږ د مشر ورور ملامتیا د هغه نور مشر ورور سره کاروبار که دی بیا ما د په خپل کاروبار لګیا دی، خو اوس هم جنجالونه ورسره کوي، همیشه پوچ ورته وایي. نو آیا د زموږ د پلار ملامتیا ده که زموږ د ورور؟ ګران مولوي صاحب، خدای وکړي دغه پیغام خو همیشه مور پلار سره د زوی سره جنګونه کوي، د زوی څه نه ورته بیا هم دې شرای ورته کوي، د دې شرای قبلېږي که نه قبلېږي. هیله کوم سالم محمد وروره دویم ځل لپاره چې پیغام پرېږدي ډېرې مختصر پرېږده. ستا هغه یوه خبره وه څو واره تکرار شوه. که موږ تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویناوې مطالعه کړو، هغه مسلمانانو ته او خپلو امتیانو ته دا پیغام لري چې تاسو د اولاد سالمه تربیه او سالمه روزنه وکړئ. او په خپلو ویناو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا موږ ته ویلي چې تاسو خپلو اولادونو ته او همدارنګه د خپلو مالونو په حق کې بددعایي او شراوې مه کوئ، ځکه کیدای شي چې دا ستاسې دعا داسې یو وخت سره مخامخ شي چې هلته بیا الله ستاسې دعا رد نه کړي، یعنې قبول یې کړي، بیا به تاسو افسوس کوئ، ناهیلې کیږئ، به هغه به تاسو ته ګټه نه رسوي. د دې پر ځای چې مور و پلار خپل اولاد ورټي یا هغو ته ښکنځل وکړي، هغو ته ښېراوې وکړي، بهتره دا ده چې د خپل اولاد سالمه تربیت وکړو، هغو ته ادب وروښیو، هغوی په اسلامي اخلاقو باندې سمبال کړو، هغو ته د دین ښوونه او روزنه ورکړو. او دا تجربې ثابته کړې، تاسو به هم لیدلی وي چې کومه مور و پلار د خپل اولاد د ماشومتوب نه رټي، هغه ناهیلې کوي، په مجلس کې نه پرېږدي، په هغه باندې اعتماد او په هغه باندې اعتبار نه کوي، هغه اولاد به داسې اولاد نشي چې هغه د مور و پلار خدمت وکړي، د هغه به ټول ژوند دغسې ناهیلې وي، بدبخته به وي. او هغه مور و پلار چې د خپل اولاد سالم تربیت کوي، سالمه روزنه کوي د هغو، او تل لپاره متوجه وي چې د خپل اولاد زه څنګه وروزم، دینی روزنه څنګه ورکړم، اسلامي روزنه څنګه ورکړم، او همدارنګه اسلامي علومو نه زه څنګه د آګاه او خبر کړم، او په لږو مسائلو کې د خپل اولاد نه چشمپوشي کوي، یعنې دنیوي مالونو په هکله که هغه کم تاوان ورسوي، نو دا اولاد به داسې اولاد شي چې هغه به د مور و پلار خدمت هم کوي، او هغه نه به یو نیک او با اخلاق او با دیانته ځوان جوړوي. نو د خپل اولاد سالم تربیت او روزنه کوي، هیڅکله یې مه ناهیلې کوئ، رټئ یې مه، شکنځل ورته مه کوئ، تربیت یې کوئ، او هغه د تادیب عصا او لرګی د هغو نه مه پورته کوئ. او بې ځایه چې مور و پلار دعاګانې کوي، بددعاګانې چې هلته اولاد واقعا ملامت نه وي، دا دعا بددعایي نه ده. بل پیغام به واورو. الو، السلام علیکم، زه سمیع الله د پکتیا ولایت څخه اړیکه نیولې. زه د الکوزیا ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم، خاص توګه مولوي صاحب ته. او مولوي صاحب نه دا پوښتنه لرم که کوم سړی په کور کې اعتکاف وکړي کېږي که نه، که په جومات کې کېږي؟ نور وخت نشم خدای فهمه.
د مخکینی پښتنې سالم احمد ورور ته به دا هم ووایم چې اولاد مور و پلار چې اولاد ته هر څه وایي اولاد به نه جګېږي د مور و پلار په مقابل کې به خبرې نه کوي د مور و پلار سپکاوی به نه کوي مور و پلار به نه نهیلې کوي ولا تقل لهما افن ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما چې هر څه درته وایي ته صبر کوه تیز زغمه او هغه په خپل غوږ کې نیسه دا نه چې د پلار په مقابل کې جګ شي او یوه خبره چې هغه ورته کوي درې ورته اولاد وکړي. د سمیع الله جان پښتنې ځواب ته به راشم چې اعتکاف د نارینهو لپاره په جومات کې دی دوی په کور کې مسنون اعتکاف نشي کولی اگر که زموږ خویندې زموږ د احنافو علماو په نظر باندې په کورونو کې اعتکاف کولی شي خو نارینه لپاره اعتکاف په جومات کې دی هغه جومات چې هلته 15 وخته جمع یعنی امام وي اول ته مونځ په جمع سره کیږي. بل پیغام به واورو. السلام علیکم زه شفیق د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما د محترم مجموعي صاحب څخه دا پوښتنه ده چې که چیرې د یو چا پلار وفات شوی او پر پلار باندې پور باندې نو دا پوروړي کولی شي پر زوی باندې د زوی څخه معنا پور واخلي ونه شي نو د مولوي صاحب څخه ډېره مننه کوو چې دوی موږ ته دیني خپرونې وړاندې کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. بهتره خبره خو دا ده چې هغه څوک قریب الموت وي یا که قریب الموت هم نه وي هغه د خپل هغه وصیت وکړي. څه مطلب دا خبره معلومه کړي چې په دې سړي باندې زما دونه روپۍ دي او د دې سړي په ما باندې دومره روپۍ دي او هغه مال چې د دې نه پاتې کېږي وروسته څه حصه به د تکفین و تحجیز لپاره وي او څه حصه به د ورثو لپاره وي څه حصه به د وصیت لپاره وي او همدارنګه څه حصه به دغه دیونو لپاره وي چې ادا د دیونو او د قرضونو به کېږي. نو که د پلار نه څه ترکه څه مال پاتې وي نو اولاد لپاره دا په کار ده چې د چا قرض وي د دوی په پلار باندې هغه حق دوی ادا کړي حتی که د پلار نه څه ورته پاتې هم نه وي هغه قرضدار په دې ورثې باندې حق لري چې د دوی نه د خپل د حق غوښتنه وکړي ځکه وارثین دوی دي. نو چې ثابته اوسیږي چې واقعا د دغه سړي ستاسو په پلار باندې حق دی او حق هم ثابت دی تاسو باندې دا واجبه او فرض ده چې د خپل پلار دین ادا کړئ او هغه چا نه چې د ستاسو پلار قرضدار دی هغوی ته وسپارئ. یو پیام به بل هم واورو بیا به راشو دمې ته. السلام علیکم ورحمت الله. جوالا ظهیر ما یعنی ننګرهار ولایت د ولسوالۍ نه. مولوي صاحب نه مې دا پوښتنه ده که څوک په یو ځای باندې فرض لمونځ وکړي او بیا وایي چې زه دا ځای بدل کړم او په بل ځای باندې سنت لمونځ وکړي آیا دا د دې ځای بدلول دا سنت طریقه ده او که نه؟ زموږ فقهاو او علماو دا لیکلي چې د آخرت په ورځ به ځمکه په انسان باندې شاهدي وایي یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. نو علما دا لیکلي دي چې تاسو مونځ کوئ ټول په یو ځای کې مه کوئ چې فرض هم په یو ځای کې وکړه سنت په بل ځای کې وکړئ په حد امکان کې نفل په بل ځای کې وکړئ ځکه چې د ځمکې هره حصه تاسو باندې د آخرت په ورځ د الله په حضور کې شاهدي ورکړي. نو زموږ علماو دا لیکلي چې بهتر کار دی ځمکه د آخرت په ورځ د الله په حضور کې ګواهي ورکوي نو د هرې حصې په ځمکې باندې بیل بیل تاسې مونځ وکړئ چې هره حصه د الله په دربار کې ستاسو په نفع باندې شاهدي درکړي. نو قدرمنو اورېدونکو که تاسو هم غواړئ چې د رښتینې مؤمن خپرونې ته خپل پیغامونه پرېږدئ نو لومړی په خپلو ټلیفونونو کې 456 شمېره ډایل کړئ اوکې یې کړئ د اوکې نه متصل 26 شمېره ډایل کړئ ستاسو پیغام موږ ته رارسیږي او نشر به شي د خپلې پوښتنې ځواب به واورئ. نو اوس به راشو لنډې دمې ته دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. بختور دی په والله په زړګي مې راورېږي همیشه د یار ښکلې مناره شامدامې چې هر څوک کړي ننداره بختور دی په والله. قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي. بیا به هم راشو ستاسو پیغامونو ته. بله السلام علیکم. زه حمید د پکتیا ولایت څخه خبرې کوم. زما پوښتنه د مولوي صاحب څخه دغه ده که چېرې یو سړی خپلې مور ته حج وکړي هغه مړه وي یعنې مړه شوي او وروسته هغه ورته وکړي حج ورته وکړي دا حج صاحبه ته رسېږي که نه نور د وخت مثل الله سامان بلکل چې خپله فرضي حج کړی وي کولی شي چې د خپل مور دپاره هم حج وکړي او د خپلې مور دپاره دعاګانې وکړي احرام هم وتړي د هغې په نامه باندې او حج د هغې دپاره وکړي. هیله ده چې الله رب العزت به یې ثواب ورسوي په دې کې شک نشته دی. بل پیغام به واورو. محترم استاذنا محترم مولوي محمد یاسین استاذ العلماء زه حبیب الله دا پیغام پرېږدم موږ غواړو دلته یې مسجد جوړوو د مځکو موضوع تنګه ده او د تشنابونو د مسجد د میراب د مخ په طرف ته راځي آیا دا څنګه دا ډول صحت لري او که یا؟ والسلام. وعلیکم السلام. بهتره خبره دا ده چې جومات په داسې یو ځای کې جوړ شي چې هغه پاک ځای وي
ځکه جماعت خپله مقدس مکان دی. جماعت د الله معبدګاه ده، په دې کې د رب العزت عبادت کیږي. نو که امکان وي تر حد د امکانه پورې باید پلید ځای یا تشناب د جماعت محراب ته جوړ نشي. بیا هم که جوړ مونځ کیږي په مانځه کې څه شک نشته، ځکه د جماعت ساحه پاکه ده، مخکې ده، مونځ کیږي، په دې کې شک نشته. خو بهتره دا ده چې تشنابونه یا وروسته وي یا لرې وي، محراب سره متصل نه وي. اگر که مونځ کیږي په دې کې شک نشته دی. بل پیغام به واورو. مولوي صاحب محترم څخه دا پوښتنه ده چې د تیویس کړل یا په چا باندې تیویس کول دا څه جایز دي که نه؟ بله پوښتنه دغه ده چې د افغانستان کې په مناسبه شریعت کې د جمعې لمونځ کیږي که نه؟ والسلام، د خدای په امان. د تعویض په باره کې موږ په ګڼو خپرونو کې غږېدلي یاستو. مولانا اشرف علي تهانوي رحمه الله په خپل فتاوا امداد الفتاوا کې لیکلي دي چې داسې تعویض کول چې هغه بالکل مغلوب العقل کړي او د هغه مقصد هم پکې غلط وي، دا حرام دی، په اسلام کې ناجائز دی. او هغسې تعویض چې هغه مغلوب العقل نه وي، لکه څوک غواړي په یو ځای کې رشته وکړي، دا هم بادیانته دی، هغه هم بادیانته دی، خو څه نزاکتونه په منځ کې شته دی او اصلي هدف هم دغه وي چې مایل یې کړي دې طرف ته، په دې کې ستونزه نشته دی. خو بیا په تعویض کې چې تعویض څه ته ویل کېږي، تعویض په څو قسمه دی، په دې کې حتی د صحابه و کرامو اختلاف دی. ګوره چې صحابه کرام دوه ډلې دي. هغه تعویض چې هغه کې د الله نوم، د الله صفات، د الله کلام لیکل کېږي، دا تعویض جایز دی. اما غیر د دې چې هر څه په تعویض کې لیکل کېږي، هغه شرکي تعویض دی، حتی که په تعویض کې د پیغمبر نوم یا د ملک نوم ولیکل شي. خو د صد زارۍ لپاره زموږ علماو په دې کې ډېرې زیاتې خبرې کړي دي. بل پیغام واورو. ګل محمد نصرت د زابل ولایت څخه. محترم مولوي صاحب ته تاسو تکلیف درکوم. زما پوښتنه دا ده چې موږ خو دکانداران یو، که پر حساب باندې شی خرڅ کړو هغه روژه خوري، په دې زه به پوه شم چې دا سړی دا روژه خوري، دا مستقیمه ګناه شته او که نشته؟ وسلام. بالکل ګناه شته. الله رب العزت فرمایي تعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. تاسو یو بل سره مرسته کوئ په تقوا باندې، په نیکي باندې. تاسو مرسته په معصیت او په ګناه باندې مه کوئ. چې تاسو پوهیږئ چې هغه بغیر د کوم د شرعي د عذر نه هغه روژه خوري، شرعي عذر هم نه لري، مسافر هم نه دی، پوهیږي چې ځوان دی، تکړه دی، روژه خوري، نو که ته څه شی ورکوې گویا هغه سره دې مرسته کړې ده. بلکې ویرټه هغه ته نصیحت وکړه، د الله د عذابونو نه ویره وه، بشارت ورکړه، دا نه چې ته مرسته وکړې ورسره شی ورکړې د خوراک چې ته روژه وخوره. دا هغه سره مرسته ده په معصیت او په ګناه کې. بل پیغام واورو. السلام علیکم. خلکوزار د اجمني صاحب دغه زه په دکان کې د یو نفر $40,000 په شراکت اخیستي دي، د بل نفر $40,000 په مضاربات اخیستي دي، په مضاربات اخیستي دي. نو اوس دغه پیسو $4,000 وګټل، اوس دغه مضاربات والا ګټه د ګټ څخه زکات ورکړم او که د پیسو څخه ګټه ورکړم، د شراکت والا ګټه څنګه وکړم، د پیسو څخه ګټه ورکړم او که د جمله سره څخه ورکړم زکات. نو ما څخه په دې باره کې معلومات راکړې، هېڅ معلومات نه څنګه چې د مضاربات والا ګټه څنګه ورکړم او د شراکت والا ګټه څنګه ورکړم. یو زما سره شریک دی، بل زما سره په مضاربت دی، چې دواړو پیسې یو شی دي او $10,000 زما هم پکې کېږي، جمله $90,000 دي او $4,000 یې ګټلي دي. اوس یو کال تېر شو، اوس دغه $40,000 ګټه څنګه ورکړم او دا نورو $40,000 ګټه څنګه ورکړم چې یو مې شریک دی، بل مې مضاربت کې دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دلته درې خبرې دي ګرانه وروره، ښه متوجه اوسه د خپل ځواب پوښتنې ته. یو هغه پیسې دي چې تا سره د مضاربت پرتې دي، چا $10,000 درکړي مثلا چې په دې کار کوه، ګټه او تاوان به هم نیم وي. بل چا پیسې درکړي دي په شراکت باندې. شراکت یعنی څه پیسې ستا دي او څه د هغه دي، په شراکت باندې کار کوي، او څه پیسې مخصوص ستا خپلې دي. نو هغه چا چې تا ته $10,000 درکړي په مضاربت باندې چې په دې پیسو باندې ته کار کوه، زما او ستا ګټه او نقصان به شریک وي. دغه $10,000 پیسو زکات چې دی په هغه چا دی چې پیسې د هغه دي، ځکه ملکیت د هغه دی. اما دغه $10,000 کې چې څومره تا ګټلي دي اوس یې نیموئ، که دا حد نصاب ته ورسیږي هغه به د خپلې ګټې زکات ورکوي، ته به د خپلې ګټې زکات ورکوي. هغه $10,000 چې چا تا درکړي په مضاربت باندې، د هغو $10,000 زکات په هغه سړي دی. همدارنګه کې دا ګټه هم حد نصاب ته ورسیږي، د هغه زکات هم په هغه دی. دغه نیمه حصه چې تا ته پاتې ده چې په دې باندې کال تیر شي او په دې به حد نصاب ته رسېدلي، د هغې خپلې ګټې زکات به ته ورکوي. او دغه پیسې د شراکت مسله، شراکت مسله خو دا ده چې شریک کار کوئ، څه پیسې ستا دي څه د هغه دي، ته به د خپلو پیسو زکات ورکوي، هغه به د خپلو پیسو زکات ورکوي.
همدارنګه ګټه چې تا لاسته راوړي هغه یې لاسته راوړي که ګټه هم حد نصاب ته ورسیږي هغه به د خپلې ګټې زکات ورکوي ته د خپلې او دا 10,000 روپۍ چې مخصوص تا پورې دي د دې زکات په تا باندې دی دا 10,000 روپۍ چې مخصوص تا پورې دي. اوس که تاسو داسې یو پروګرام کړی چې دا د مضاربت پیسې دې هم ګډې کړي د شراکت دې هم ګډې کړي د خپلې هم ګډې کړي دا صحیح کار نه دی. باید هره پیسه معلومه وي او د هغې ګټه هم معلومه وي چې چا پیسې د مضاربت درکړي زکات په هغه دی د اصلو پیسو. که د تا ته کومه ګټه رسیږي چې حد نصاب ته ورسیږي د هغه زکات به ته ورکوې او هغه پیسې چې د شراکت دي هغه پیسې چې شراکت دي نیمې ستا دي نیمې دغه دي ته به د خپلې ورکوې هغه به د خپلې ورکوي ګټه هم دارنګه او هغه پیسې چې شخصي دي د هغو زکات به په خپله ورکوې. بل پیغام به واورو. السلام علیکم زه ایدر د پکتیا نه خبرې کوم. بعد سلام د تهجد په لمانځه کې چې چا قلهله بغیر قلهله نور ایتونه نه زده دی تهجد لمونځ کېږي او که نه؟ والسلام. هغه که تهجد منځونه وي که نور منځونه وي باید په هر رکعت کې بیل بیل صورت ولستلی شي او که چاته یاد نه وي کوشش دې وکړي یاد دې کړي. که یاد وي صرف یو صورت وی مکروه دی او که یاد نه وي پروا نه کوي. بل پیغام به واورو. السلام علیکم زه عبدالله خان د مرکز ګردې څخه تاسو مولوي صاحب ته پیغام پرېږدم چې دا کرکټ څنګه ده او زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت پورې څو خندا کوي دا څنګه ده؟ زمونږ د یو ورور پوښتنه د جمعې مانځه په هکله پاتې شوه. کولی شي چې د خپل نږدې علماو نه په دې هکله پوښتنه وکړي چې هر ځای کې شرایط د وجوب او د اداوي مشکل نشته دی او هغه لوبه چې انسان د الله او د الله د یاد نه غافله کوي همدارنګه پکې عورت لوڅېږي هغه حرام دی او که دا مشکل پکې نه وي ستونزه نشته دی ځکه رسول الله هم وایي چې قوي رجل بهتره دی د ضعیف نه. او د دویمې پوښتنې په هکله دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ادناترین یعنی هغه کم نه کم سنت ته استخفاف وشي انسان کافروي او د اسلام دایرې نه خارجوي. بل پیغام به واورو. علیکم وعلیکم زه د پوښتنې لرم حال دا چې ما سنتونه زه د پترو کې سره کمتن کو یو یم ترای نیکي که نه او که نه کېږي ما په دغه ښایه دوهمه دا ښځه چې مونځ کاسو چې ته ټیټه شي څه ودرېږي په دې اولې پوښتنه باندې د سم پوه نه شوم چې تاسو ته څو صورتونه یاد وي کولی شي چې هر وخت هغه په مانځه کې بیل بیل ووایي خو په دې هڅه کې اوسېږي چې ځان ته یاد کړئ انشاءالله پوښتنه به دې په دې شکل وي. او د ښځې مونځ د سړي مانځه سره تفاوت لري اگر که ځینې خلک یې نه مني. د ښځې مونځ د سړي مانځه سره تفاوت لري هغه تفاوتونه او فرقونه د ژوند لار په خپرونه کې ما بیان کړي دي او ګڼ دلایل ما سره هم شته وخت کم دی چې ټول درته ووایم دا به خپله پښه لکه سړي غوندې په مانځه کې نه دروي. آخرینی پیغام به واورو. پوښتنه دا ده چې یو دلته یو سړی دا وایي چې زه د معلوموم چې ملایکې له اسمان څخه څومره تیزې راکوزېږي آیا دا پته انسان ته لګېږي او که نه د تکلیف څخه ډېره بخښنه غواړم. خدای دې زموږ سره ورته هدایت وکړي. دا څوک نشي معلومولی د الله ته معلوم دی حتی انبیا علیهم الصلاة وسلام ته چې ملائکې راتلې تر څو به چې راونه رسېدلې هغوی به نه پوهېدل نو دغه کوم ځای نه پوهېږي. قدرمنو اورېدونکو یو مسله رایاده شوه چې د قلم مې لاس کې دی. پرون څه دوستان د قندار نه راغلي وو دا یو قلم یې ما ته راکړه او په ما یوه سپارښتنه وکړه چې زه اولاد نه لرم بې اولاده یم ډېر وخت مې د واده کېږي ما ته دعا وکړه اورېدونکو ته وه چې ما ته دعا وکړي ټولو هغو دوستانو ته چې هغوی شرعي مشکل لري مریضان لري په شفاخانو کې قرضدار دي یا دغسې دې ورور غوندې بې اولاده دي الله دې دوی مشکل حل کړي او الله دې صالح اولاد هغه اولاد چې هغوی باندې واقعا د الله هغه اولاد چې واقعا هغوی د الله رضا او د رسول الله رضا په خپل ژوند کې لټوي او صالح اولاد دي الله دې ته او نورو بې اولاد ورونو ته هم نصیب وګرځوي. نو قدرمن اورېدونکو دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې تاسو پاک راسپارم ښاد بریالي او کامیابه اوسئ. ځان جوړ کړه رښتینی